اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه او ملک غني ډېر خفه و ځکه د ملک غني په ځای ملک بهادر د دواړو کلو ملک شو. اوس به دا واورو چې تازه ګل له فرید څخه د څه شي ګیله کوي. انجینر صاحب فریده، دا تاسې زه په کومو لانجو کې اخته کړی یم؟ د ځمکو د ویش کمیسون مشریم را کړې ده، خو زما سر پکې ټول د لانجو سره دی. لانجې؟ څنګه لانجې مولانا صاحب تازه ګوله؟ ما خو ته د دې کمیسون مشر په همدې وجه کړلې چې ته ګوره د لانجو سړی نه یې. زه د لانجو سړی نه یم، خو کارونه راته لانجامن پراته دي. اول د ماشومانو سره د لوبو په ځای لانجه وه چې د هغوی میدان په نقشه کې راغلی و. مونږ ورته ځای بیل کړ، خو د هغوی نه خوښېده. بیا چې د هغوی لانجه لنډه شوه نو میرو کاکا راپسې راغی. ښه مولانا صاحب، مطلب خبره کورنۍ شوې ده. د زوم او خسر لانجه ده که څنګه؟ د زوم او خسر لانجه نه ده، لانجه اوس هم د ځمکې ده. او که رښتیا درته ووایم نو د میرو کاکا خبر هم ځای نیسي. نو اخر هغه ویلي څه دي چې ته دومره طرفداری کې؟ هغه وایي کوم ځای چې تاسې د ماشومانو د لوبو لپاره ټاکلی، په دې ځای کې د کوچانو میږي ګرځېږي او فکر کوي که دا ځای د لوبو لپاره جوړ شي نو زموږ د میږو لپاره د پیولو ځای کمیږي. وایي یو خو شاړې ځمکې د آبادېدو سره زموږ ځای کم شو، او بل پکې تاسو د ماشومانو لپاره ځای هم جوړوئ. مولانا صاحب تازه ګله، دې ستونزې ته مه اندېښمن کېږه، حل یې بیخي اسان دی. څنګه اسان دی؟ و انجینر صاحب ګوره دا دومره خبره نه ده. اوس چې کوم ځای ټاکل شوی د لوبو لپاره، دا به د لوبو ځای وي. کوم وخت چې ماشومان لوبې کوي نو د لوبو میدان دی، او بیا چې ماشومان پکې لوبې نه کوي نو کوچیان دې پکې خپلې میږې څروي. ماشومان خو د لوبو لپاره دومره ځای نه نیسي. او بیا شکر دی موږ نورې دښتې هم لرو، یوازې دا ځای نه دی چې خدای مکه کوچیانو ته ستونزه پیدا شي. شباني، تا ته زما خبره یاده ده که نه؟ په یو غوږ دې اورېدلې ده او په بل دې ایستلې. کومه خبره؟ د عابد لپاره د مرکې خبره خو نه کې؟ همدغه درته وایم، څه دې وکړل؟ کوم کور ته لاړې او که نه؟ د عابد پلاره شکر دی د تلو حاجت پاتې نه شو. څه حاجت پاتې نه شو؟ څنګه چل دی؟ اوس دې پر ځای مرکه چا کړې ده که څنګه؟ خپلې لور ته خو بیا نه غواړي؟ هو د عابد پلاره دا ته څه وې؟ زما د خبرې په مطلب پوه نه شوې. ښه پوه شومه، تا ویل چې ستا خبرې ته حاجت پاتې نه شو، نو ما دا فکر وکړو لکه چې موږ کره څوک راغلي چې خپله لور عابد ته ورکړي. نه داسې فکر مه کوه، مطلب د بل چا کور تلو ته حاجت پاتې نه شو. هغه اندېښنه چې ستا په زړه کې وه د پرخې په اړه، هغه د خیر سره لرې شوه. څنګه لرې شوله؟ خو تا ویل هسې نه چې راته انکار وکړي. دا خبره مې زرمینې ته کړې وه، نو مرکز ته چې دا ځل لاړمه زرمینې را باندې زیری وکړه، راته یې ویل چې برخه مې رضا کړې ده، که خدای کوو نو عابد سره به واده ته غاړه کېږدي. بس تېره شه د دې خبرې نه، چېرته بل چا کره لاړه شه، په برخه کې کومه خوبي نشته دی. وی ولې نشته؟ اوس چې هغه رضا کېږي مونږ یې پرېږدو. د عابد پلاره داسې در سره نه منم، ستا خو همدا اندېښنه وه چې انکار به وکړي، او چې هغه انکار نه کوي نو موږ باید دا موقع د لاسه ور نه کړو. هی څه زوروره ښځه یې نو، بس چې څنګه دې خوښوي هغسې وکړه. که زه تا ته د پرخې په هکله هر څه ووایم ستا زړه ته نه غورځېږي، ته هرومرو دا غواړې چې پرخه دې ستا د کور انګور شي. او همدا غواړمه، خدای دې وکړي. سادو زویه ته لږ په دا میږو باندې پام کوه. ښه ده ابا، پام پې کومه.
ته خو به چیرې ځې نه؟ نه چیرې م نه ځمه، دا څادر لږ په ځان باندې کش کومه، میږي خو کرارې ګرځېږي، زه به یو شیبه فکر جوړ کړمه. ښه ده ابا، خو رښتیا یو خبر مې درته کوله. چی وایې وا زویه؟ په دې وخت کې دې چی په زړه کې وګرځېده؟ ابا هغه عابد او ګلزار او انور هلکان نه دي؟ د لوبو میدان کې چې و ډېر ښه قسمت لري. هغه څنګه زویه؟ ډره راتاوسه، خدای دې واخله، دا چیرې منډې وهي؟ ابا پسې منډه کم؟ نه راتاوسوه، پروا نه کوي. ښه ته دې خپله خبره وکړه چې دا کوچنیان څنګه ښه قسمت لري. ابا خو قسمت یې داسې ښه دی، هم خپلې مستیګانې کوي او هم مدرسې ته ځي راځي، سبقونه وایي. خیا نو دې تام خوښ دی چې سبق ووایه؟ ابا خو که ته مې پرېږدې. زویه نور کوچنیان چې سبقونه وایي نو وزګار دي ورته، او موږ خو کوچیان یو، سروکارم د مالدارۍ سره ده، دې سبقونو ته نه وزګارېږو، کله یو ځای او کله بل ځای. خیر دی ابا، من خو چیرې نه ځو، د من کېږدۍ خو همدلته دي. ما په مدرسه کې داخل کړه، چې د مدرسې نه راځم بیا به تا سره رمم پیایمه. های زویه چی درته ووایم؟ ځه ته اوس رمې ته ګوره، په دې هکله بیا سره ګورو چې زه لږ په دې ډبره باندې سر کېدمه. ابا سمه ده نو، خو سبق مې ډېر ارمان دی، وایم چې د نور ماشومان سره لاړ سمه. ماشاء الله هلکانو، خپلو درسونو ته پام کوئ، که څه ستونزه درته وه نو د مشرانو طالبانو نه بیا پوښتنه کوئ. زه دلته ملک صاحب سره یو څو خبرې کوم. ښه ملک صاحب وایه که نه؟ ملا صاحب زه به څه ووایم؟ ګوره ما تا ته انکار وکړي، زه دا ملکي نه کوم، خو د هغې سره زه بیا هم تاسو د دواړو کلو ملک وټاکلم. د خپل کلي غم خو خپلو، اوس د کنډو کلي غم هم راپسې شو. ملک صاحب بهادر خانه، دا د خلقو غوښتنه وه، ته شکر وباسه چې په تا خلق نیک ګمان کوي. منمه چې ملکي ډېر سخت کار دی، خو که په رښتینې خدمت دې وکړو الله تعالی به اجر درکړي، او په همدې خاطر په تا باندې خلقو نیک ګمان کړی دی چې ته د هغوی خدمت کولی شي. د خلکو کور ودان، په ما خو هم د خلکو غوښتنه ومنله، خو ملا صاحب اوس به نو تاسې هم زما یو غوښتنه منئ. په سر سترګو ولې نه؟ ووایه ملک صاحب څه غوښتنه ده؟ غوښتنه دا ده چې زمونږ کلی تر اوسه زما په نوم و، خو له دې وروسته باید دا نوم بدل شي. نو چې ستا په نوم دی، تا نه خو خلقو کومه بدي لیدلې نه ده، ولې د کلي نوم بدلې؟ ملا صاحب ما ته ځان بد ښکاري، زمونږ د کلي داسې یو نوم پکار دی چې د کنډو کلي او زمونږ د کلي خلکو اتفاق پکې معلوم وي. خبره خو دې ډېره سمه وکړه ملک صاحب، بیا نو زمونږ د کلي نوم وحدت کلی پکار دی. بس چې هر صحیح د نوم په معنا او ښېدو تاسو ښه پوهېږئ، خو چې اتفاق پکې وي. د دې نوم معنا هم دا ده چې یووالی. ملک صاحب بس داسې به وکړو چې په دې هکله د شورا ټول غړي او اپوزیسون هم خبر کو، یو غونډه به جوړه کو او د کلي نوم به بدل کو چې بیا په رسمي کارونو کې زموږ د کلي دا نوم وکارول شي. صابرو نن چې مې رمه پیوله، سادو راته یوه خبره وکړله، خدای ستا دا زړه ته مې ولوېدله. خدای دې خیر کړي، چې درته وویلې؟ په پلار پسې خو به خفه نه یې؟ نه پلار پسې نه دی خفه، هغه یادم نه ده. ښه نو بیا درته چې ویلي دي چې د تا زړه کې داسې ځای نیولی؟ راته یې ویلې چې ما په مدرسه کې داخل کا، ویلې سبق سره مې مینه ده. که رښتیا درته ووایم صابرو، د ما هم زړه ده چې مدرسه کې داخل کما.
نورو کوچنیانو سره به امن مدرسې ته ځې راځي یو چی به یاد کی که خدای کوله د تازه ګل غوندې به ښایسته عالم ترې جوړ سي کېنه میرو مونږ کوچیان یو په مدرسو باندې چی کوو ټول عمر ما په رمو پسې تېرېږي زم پوهېږم چې رمو پسې مو عمر تېرېږي خو د رمې شپونکی سبق هم ویلی سي او بیا که رښتیا درته ووایم که نه زر که دې خدای وبخي هغې هم سبق ډېر خوښېده ویمه چې د هغې په خاطر یې مدرسه کې داخل کو چی وایم میرونو هیچی مه وایه هلک دی داخل به یې کو نور کوچنیانې کتلي دي زړه یې راپورته سوی ده پرېږده چې سبق ووایي نو خو بیا به ته ځان ته سې که نه رمه به څنګه کوې ها خدای مهربانه دی سادو وایي چې د مدرسې راځمه بیا به رمه پیایمه که نه سمه ده نو داخلې که خو چې دا اوس چیرې دی اوس خو هلته په مستۍ باندې بوخت څه چې راغی له خیره سره دا بیا ورته ونیسه پاک کالي به ورته واغوندې مخه لاس به یې وینځې چې له خیره سره امن مدرسې ته بوځمه مطلب شه موږ به چې درته ویل چې دواړه شوراګانې سره یو ځای شي نو ستا اپوزیسیون به هم قوي شي دغه دی اوس د ملک بهادر په کلي کې غونډه ده تا ته هم بلنه درکړې ده د شورا د اپوزیسیون په حیث او د شورا غړي به ملته ځي ښه یعنې شورا به اوس خپلې غونډې هلته کوي زه خو د همدې خبرې نه ډارېدم چې بیا به هر څه د ملک بهادر د کلي دپاره کېږي ځکه خو مې د شوراګانو د یو ځای کېدو مخالفت کوو او بیا مې د ملک بهادر د ټاکل کېدو چې هغه د دواړو کلو ملک کېږي نه و مطلب شه نو په دې کې خو څه بده خبره نشته دی چې هلته دې غونډه وشي بده به هلته وه چې غونډه کېدی او ته نه خبرېدی ورکې که مې وګوله اوس راته دا ووایه چې دا غونډه د څه شي دپاره ده انجینر صاحب فرید کومه پروژه شروع کوي که څه نه د پروژې خبره نه ده ښه نو بیا د څه خبره ده چې دې دومره خلکو ته تکلیف ورکوي اول ته ځي ملک بهادر غواړي چې د کلي نوم بدل کړي څه د کلي نوم بدل کړي ځکه هغه وایي چې امن کمیټه د امن مدرسه او بیا د دواړو کلو شوراګانې سره یو ځای دي نو د کلي نوم هم داسې پکار دی چې د اتفاق او اتحاد نمونه یي ښه میوه ګله ما ته خو داسې ښکاري چې دې سړي کوم بل دام غوړولی دی که دام یې غوړولی او که د خیر نیت یې کړی دا به هلته معلوم شي ته به یې وګورې او موږ هم خو اوس دا ووایه چې غونډې ته به ورځې او که نه کوشش کوم چې ځان دې غونډې ته وزګار کړم ځکه چې اوله غونډه ده څه نوې ببولالې به پکې واورم په ډرامه کې مو واورېدل چې د کلي ماشومان له تازه ګله د لوبو میدان غواړي خو کوم ځای چې میدان ته ورکول شوی په هغې د کوچیانو اعتراض دی نو د لوبو میدان لپاره مناسب ځای باید څنګه وټاکل شي په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ 0 0 3 50 50 0 0 6 50 53 50